قیامت قائم شي او په هغه ورځ باندې به څه دی د نقصان والا خلک یعنی کافران به څه دی په تاوان کې وي او دروغجن خلک به څه دی د قیامت په ورځ باندې به په تاوان کې وي یعنی د دغې ورځې هم هغه بادشاهي چا لره ده الله لره ده په دې دنیا کې هم د دې ځمکې او د اسمان بادشاهي الله لره ده او د قیامت د ورځې بادشاهي هم چا لره ده که الله لره ده او اوس د قیامت د ورځې هغه سخته بیانوي تکلیف بیانوي وترا کل امة جاسیه رسول الله مبارک ته الله د آیت کریمه کې داسې بیان کړی دی و اے پیغمبره ته به د قیامت په ورځ باندې هر امتی هر یو کس به داسې ویني چې هغه به د ډېر خفګان د لاسه او د ډېر غم د لاسه او د ډېر د یرې د لاسه به هغه څه دی په دې زنګنونو به ناست وي لکه د زنګنونو ناستې مطلب به داسې چې دا خپې داسې ودرېږي که نه دا خپې او دا پنډې هم لګولي وي خپې د شاته نه اوچتې وي او پنډې هم څه دي لګولي دا قشان دی دا قسې به څه ډېر خفګان د لاسه به څه دی هر یو سړی به د ډېر خفګان د لاسه به دقسې ناست وي او په دې انتظار به چې اوس په ما سره څه کېږي دا د حشر په میدان کې به دا ټول خلک به دا ټول امتیان به صرف دقه شانتې د تکلیف د لاسه به ناست وي او په دې کې علما وایي و چې د دې تکلیف نه به پیغمبران صلحا اتقیا دا به ترې بچ وي دا د عام خلک نه دي دا به په دې تکلیف کې سرې داسې مبتلا وي او بیا وی کل امت تدعا الی کتابها بیا د قیامت په ورځ به دا خلک نه دي دا به د دې حشر په میدان کې به ډېر تنګ شي او دا خلک به بیا آواز کوي وی موږ دپاره د جهنم فیصله وشي خو چې د دې تکلیف نه خلاص شو وایي به موږ دپاره د څه دی د جهنم فیصله دې وشو خو چې د دې سختې ورځې نه خلاص شو د دې دنیا 50,000 کاله 50,000 سال چې د دې دنیا تیر شي د قیامت یوه ورځ به ده د قیامت د یوې ورځې برابر ده نو بیا به د هغې نه پس به شفاعت کبرا به کیږي یعنی دا ټول خلق به سرې دا به پیغمبرانو ته راټول شي آدم علیه السلام ته به لاړ شي به عذر پیش کړي ابراهیم علیه السلام ته به لاړ شي به عذر پیش کړي دا ټول پیغمبران به عذر پیش کړي بیا دا ټول انسانان دا ټول امتونه به سره د پیغمبرانو به راشي چاله رسول الله مبارک ته حضور علیه السلام ته به راشي او دا لوی مقام به زمونږ پیغمبر علیه السلام ته ملاویږي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د قیامت په ورځ به چې دا خلک ورته راشي د شفاعت کبرا دپاره د الله تعالی د عرش لاندې به څه د سجده ولګوي او الله ته به منت زاري وکړي یا الله دا تکلیف ختم کړي او خدایه حساب کتاب شروع کړي د هغې نه پس بیا حساب کتاب شروع کېږي نو تدعا الی کتابها هر یو کس به زه ته غریب فقیر مالدار عالم طالب امی دا ټول عرب عجم دا ټول انسانان به الی کتابها دی به خپل عملنامې ته رابلي به دا به راځي به قطار قطار فرشتې به ولاړي تله به لګېدلي د میزان هر سړي ته به څه د خپل عملنامه ښودلي کېږي به هر سړي ته به څه د خپل عملنامه ورکولي کېږي به حدیثو کې راځي کتابونو لیکلي چې د عملنامې به څنګه ورکولي کېږي به دا دومره ډېر انسانان چې دي نو یو روایت پکې داسې هم دی چې یو تیزه هوا به د الله په قدرت راشي دا عملنامې به والوځي او هر سړی به څه د خپل عملنامه به هغه ته میلو شي بلکې راځي چې نه تفاسیرو داسې لیکلي چې د هر سړی به پیش کېږي الله پاک ته دی به الله ته مخامخ کېږي موږ تاسو ټول او ته به څه د فرشتو ته به الله پاک وتي چې ورکه دله د عملنامه ورکه دته د عملنامه ورکه دته د عملنامه دی به ګوري د خپل عملنامه به ګوري او دې کې خو یې نه وړه ګناه پرېښه ده نه یې غټه ګناه پرېښه نه یې د ورځې ګناه راله پرېښه نه یې د شپې ګناه پرې ټولې لیکلي دي دی به د خپل عملنامه ګوري دی وایي یا الله دا خو ټول په دې کې لیکلي شوي دي نه د ورځې نه د دروغو نه د رښتیا هر یو خبره یې راله لیکلې ده نو الله پاک وایي داسې فرشتې مې مقرر کړي دي چې هغه څه دي انا کنا نستنسخو الله وی داسې فرشتې مې مقرر کړي چې هغه ستړي کېږي نه زموږ ستاسو په شانتې مخلوق نه چا به ستړي شي
الله پاک وایي داسې مخلوق داسې فرشتې مې در باندې مقرر کړي چې هغه شپه ورځ څه دی نه ستړي کېږي، هغه لګیا دي زموږ اعمال لیکي. که موږ نیکي وکړو زموږ نیکي لیکي، که خدای مکه ګناه وشي خطا وشي هغه لیکي. په خبره پېښ تاسو ته مخکې ما ویلو کرامن کاتبین 2 فرشتې الله مقرر کړي. دا د تر مازدیګره پورې دغه فرشتو ډیوټي، بیا چې د مازدیګر ټیم څنګه راشي بیا دغه د ورځې فرشتې بیا لاړې شي، هغه ستا اعمال یوسي تر د مازدیګره پورې چې تا کم کړي، نورې فرشتې راشي هغه ولیکي، هغه بیا ستا ډیوټي شروع کړي تر د سبا مازدیګره پورې. د مازدیګر ټیم کې سرې دا فرشتې بدلیږي. 2 فرشتې الله پاک رالیږي د ښي اوږې دپاره او د ګسې اوږې دپاره. دا د ښی طرف والا څه دي ستا اعمال نیک اعمال، صدقه وکړي، زکات ورکړي، تلاوت وکړي، مونځ وکړي، ذکر اذکار وکړي، چا سره خیر ښېګڼه وکړي، ستا دا فرشتې ستا څه دي نیک اعمال لیکي. د پلانکي په دې ټیم نیک عمل وکړو، پلانکي په دې ټیم باندې تلاوت وکړو، ذکر یې وکړو، اذکار یې وکړو. دا ګس طرف والا فرشته څه لیکي لکه بد اعمال لیکي، بد اعمال. نو دا فرشتې الله پاک مقرر کړي. الله پاک وایي دا فرشتې نه ستړي کېږي. الله وایي د ستا هر څه څه دي دا یې لیکلي دي. بیا به د هغې نه پس یې لکه فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته. خدای دې په دې کې راوستلي کي. دا هغه خلک دي الله وایي بیا به د هغې نه پس داسې چې چاته عملنامه په ښي لاس میلو شي، ایمان یې راوړی وي، وعملوا الصالحات او د ایمان نه پس نیک اعمال کړي وي. دا الله فیصله څه ده؟ الله فیصله دا ده فیدخلهم ربهم فی رحمتی. الله وایي زه به په خپل رحمت کې داخلوم، په خپل رحمت کې. ذلک هو الفوز المبین. او الله پاک بیا په آخر کې دا یو مضبوطه فیصله دا کوي، ول دا خلک په هغه کامیابۍ ښکاره کې دي. دا کم خلک ایمان یې راوړی دی او نیک عمل یې کړی. آسان ایمان یې راوړی او نیک عمل یې کړی. ایمان الحمدلله زمونږ د ټولو شته، په الله باندې، په کتابونو باندې، رسولانو باندې، فرشتو باندې زمونږ ایمان دی. خو د ایمان نه پس بیا دا بل شی څه دی؟ دا ګران دی. نیک عمل، مونځ، روژه، حج، زکات آسان دي. الله پاک وایي دا مونځ نه دا ډېر ګران دی. الله قرآن کې فرمایلي لومبۍ سپاره کې ویل دا مونځ نه دا ډېر ګران دی، خو مګر ګران نه دی هغه خلکو ته چې کم خلک څه دي الله وایي ما نه یریږي. الله وایي هغې ته نه دی ګران. الله وایي دا نیک اعمال ډېر ګران دی. الله وایي دا صبر او دا مونځ ډېر ګران دی، خو مګر ګران نه دی هغه خلکو ته. الله په خپله ذکر کړی دی. الله وایي چې کم خلک ما نه یریږي، چې په زړه کې د الله یره وي که نه، د الله خوب زړه کې پروت وي، چې د اذان ټیم شي ستا دا زړه به څه دی دا به در کې او جومات ته به منډه وي. په خبره پېښ وي. او چې زړه کې د الله یره نه که نه، که د هر مؤمن مسلمان بنده زمونږ د ستاسو د ټولو په دې زړه کې دا یره پیدا شو چې الله ما اینی، نه به موږ نه ګناه وشي، نه به موږ نه خطا وشي، او زمونږ به څه دی نه به په عبادت کې څه کمی راشي. په خبره پېښ وي. بیا ورپسې لکه د دویمې ډلې ذکر کوي واما الذین کفروا. او دا وری حدیث کې راځي وی مؤمنانو ته چې څنګه عملنامه میلو شي د جنت فیصلې شوي وي، ویل دا مؤمن به چغې وي او خوشحاله وي، خوشحاله وي او خلکو ته به خپله عملنامه ښي دا وګورئ دا زما عملنامه ده، دا وګورئ زه کامیاب شوم، دا وګورئ زه کامیاب شوم، دا وګورئ زه جنتي شوم. دی به خوشحاله. او کفار به څنګه واما الذین کفروا. الله وی هر چې کافران دي افلم تکن آیاتی تتلا علیکم. الله ورته یې د قیامت په ورځ به د کافرو ته به الله وی تاسو ته زما آیتونه نو درغلي، تاسو ته زما قرآن نو درغلي، تاسو ته زما د دین یو عالم نو درغلي، یو مدرس، یو تبلیغی نو درغلي. مثال تاسو ته الله بوتی تاسو ته زما د دین یو داعی نو درغلي. نو دی به وی فاستکبرتم. نو الله ورته چې تاسو ته کله هغه د دین هغه دعوت ضرور رسید نو فاستکبرتم، نو تاسو غرور وکړو، تاسو تکبر وکړو، تاسو ځان ته څه وویې کفارو. وکنتم قوما مجرمین. الله ورته تاسو قوم مجرمان یې، تاسو مجرمان یې. او اذا قیل ان وعد الله حق والساعة لا ریب فیها. او الله پاک بیا آخر کې بیا بیان کوي وی دا چې سمې بیان کړه. الله دې مخکې آیتونو کې ذکر وکړو د نیکو اعمالو، د بدو اعمالو، د جنت او د جهنم. او الله وی ګورې دا حق دی، حق
وعد الله حق، الله وی دا زما وعده ده، دا حق تی ګورې. والساعة قیامت چې دی لا ریب فیه، په دې کې شک نشته. الله وی ګورې دا شک مه ګڼئ، په دې کې شک مه کوئ. الله وی دا قیامت دروغ مه ګڼئ. الله وی دا جهنم دروغ مه ګڼئ. الله وی دا جنت دروغ مه ګڼئ. الله وی دا حق دی. الله وی دا به خامخا راځي. بیا ورپسې د سزا ذکر کیږي. کله چې جهنميان جهنم ته غورځول کیږي، جهنم ته غورځول کیږي، نو په مختلفو طریقو به غورځول کیږي. جنت ته چې ځي څوک مؤمنان ځي جنت ته، د دې ترمنځ څه دی؟ یو پاټک دی، لکه یو پل دی د دې ترمنځ، هغه به کراس کیږي، نو بیا به ځي. لاندې جهنم دی. علما وایي، خاص کر زموږ مفتي صاحب به درس کې وي، په حدیثو کې راځي چې جنت او د جهنم ترمنځ څه دی؟ لکه یو پاټک دی، هغه به کراس کې، خو په هغه پاټک باندې څوک پوه شي، څوک پې اړو پوی هم نشي. ډایرکټ پوړي، څوک به پې پوه شي او څوک به پې څه دی؟ لکه اړو پوی نشي. او څوک به پې داسې تیر شي لکه د بجلۍ پړق، څوک به پې داسې تیر شي. خبره پوه شوې؟ نو دا اول به څه دی؟ دا پاټک به کراس کول غواړي، دا ګران کار دی. دا جهنم خدای دې انت بچو ساتي. بعضې خلک به جهنم ته داسې غورځول کېږي، کتابونو لیکلي چې داسې به غورځول کېږي، فرشتې به الله مقرر کړي او ورته به وایي شابه دا جهنمیان پړ مخې وغورځوي، الټی وغورځوي. په زنځیرونو به بعضې جهنمیان به تړلي شوي وغورځوي به. بعضې ګناهګاران کافران به داسې چې راکاږي به د خپو نه به یې نیولي، داسې دا مخ به په دې ځمکه راکلي کېږي او غورځوي به. په خدای دې امتحان وکړي. جهنم بد ځای دی. حضور علیه السلام وایي تاسو پناه غواړئ جهنم نه، اللهم اجرني من النار، ای الله ته موږ د جهنم د اور نه بچ وساتې. حضور فرمایي تاسو جهنم نه پناه غواړئ، د حضور وینا تاسو استغفار وایي. حضور وایي تاسو د الله نه دا سوال کوي چې خدای ته موږ د جهنم نه بچ وساتې. د حضور وینا د حضور علیه السلام صحابو ته وی جهنم کې به چې کله جهنمیانو کفارو ته کم کمیس اچولی کېږي د سزا په طور باندې، کم کمیس چې هغې ته اچولی کېږي هغه به دونه بدبوداري، دومره سقاب وي به کوي که چېرته هغه کمیس د اسمان نه راځوړن کړي شي په دې دنیا کې، ول د هغې بدبو د دغه سقاب بوی د لاسه به په مخ د ځمکه باندې یو مخلوق په هم ژوندی پاتې نه شي، دومره سقاب بوی به کوي. خدای دې امتې بچو ساتي. جي ګوره جي سبق ولله ملک السماوات والارض، او هم د الله دپاره دی حکومت د اسمانونو د ځمکې. ویوم تقوم الساعة، او په کومه ورځ چې قایم شي قیامت، یومئذ په دغه ورځ باندې به یخسر المبتلون، تاوانیان بشي دروغجن خلق. وترى كل امة جاسیه، او ویني به ته هره ډله چې ناسته به وي په کونډو باندې. كل امة تدعى الى کتابها، هر ډله به راوبللی شي د خپلې عملنامې طرف ته، او ورته به ویلی شي الیوم چې نن ورځ به تجزون بدله درکولی شي تاسو ته ما د هغه څه کنتم تعملون چې څه تاسو کول. هذا کتابنا، دی به وایي چې دا زموږ هغه دفتر دی، دا زموږ هغه رجسټر دی د اعمالو. ینطق علیکم بالحق، چې خبرې کوي تاسو ستاسو په عملونو ټیک ټیک. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بېشکه موږ په خپلو فرشتو لیکل هغه څه چې تاسو به کول. فاما الذین آمنوا، الله پاک فرمایي هغه کسان چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات، او نیک عمل یې کړی، فیدخلهم ربهم فی رحمته، نو دننه به کړي هغوی لره رب د هغوی په خپل رحمت کې. ذلک هو الفوز المبین، دا د دې وجې نه چې دا کامیابي ښکاره ده. واما الذین کفروا، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی، افلم تکن آیاتی، او به ویلی شي دوی هغوی ته چې آیا نو راغلي تاسو د آیاتونه زما تتلا علیکم چې لوستي شو په تاسو باندې، فاستکبرتم، نو تاسو غرور وکړو، وکنتم، او شوی تاسو قوما مجرمین، قوم ګناهګار. واذا په هغه وخت کې قیله چې ویلی شو دوی ته ان وعد الله، چې بېشکه وعده د الله حق ده، حق حق ده، والساعة، قیامت چې د لا ریب فیها، هیڅ شک نشته په دې کې. قلتم، چې تاسو به ویل ما ندري ما الساعة، چې موږ نه پوهېږو چې قیامت لا څه دی. ان نظن، ګمان نه کوو موږ،
الا ظنا مگر هس خیال غنته وما نحن بمستيقنين او نه منګ یقین کوونکې وبدا لهم سیئات ما عملوا ښکاره بشي دوی ته غبد عملونه چې د دوی به کم کول وحاق بهم او راپورته بشي بهم په دوی باندې ما هاس کانو به یستهزئون چې دوی ورپورې ټوکې کولې وقیل وبویل شي دوی کافرانو ته اليوم نن ورځ ننساکم چې موږ تاسو هیرو کما نسیتم څنګه چې تاسو هیر کړو موږ لقاء یومکم ملاقات ستاسو د دې ورځې هذا د دې ورځې ومأواکم النار او ټکانه ستاسو اور دی وما لکم من ناصرین او نشته ستاسو د پاره څوک مددګاران ذالک دا سزا ستاسو چې دا بانکم اتخذتم په دې باندې تاسو درکولی شي چې تاسو نیولي آیات الله آیاتونه د الله تعالی حزوان پټوکو سره وغرتکم الحیات الدنیا او دوکه کړی وې تاسو ژوند د دنیا فالیوم لا یخرجون نو نن به نشي ویستلی تاسو د دې منها له دې دوزخ نه ولا هم یستعتبون او نه به ترې توبه غوستلی شي فلله الحمد رب السماوات نو د الله د پاره ټول تعریفونه چې د الله د پاره ټول تعریفونه دي چې رب د اسمانونو دی ورب الارض او رب د ځمکې دی رب العالمین او رب د ټول جهان دی وله الکبریاء او د الله د پاره لوی د فی السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې وهو العزیز الحکیم او د الله پاک زبردست او حکمت والا ذات دی صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله مونږ چې سویل که زمونږ نه څه کمی شوي خدای پاکه مونږ ټول معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي یا الله دا کومه سپاره چې 15مه برابر شوه خدای پاکه په خپل دربار کې قبول کړي دا 15 سپارې چې کومې ترجمه وشوه خدای پاکه یا الله دا ټول په خپل دربار کې قبول کړي او یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځي خالق العزال زمونږ د ټولو دپاره د مغفرت ذریعه وګرځي یا الله زمونږ د ټولو دپاره د بخښنې ذریعه وګرځي یا الله ستا د دې ښکلي کلام د خاطره زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي خدای پاکه دا ناست چې کوم ملګري دا مشران دي کشران دي یا الله د چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي یا الله د چا کورونو کې بیماری ختم کړي یا الله مونږ ټول له خیر را نصیب کړي خالق العزاله ستا د دې ښکلي کلام د خاطره یا الله د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي چا شته د خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي یا الله زمونږ د ټولو ناراضي شي یا الله زمونږ د ټولو ناراضي شي لږ په جمع سر دعا کې دعا د جمع قبلیږي زمونږ کور والا سبا پریشن دی د خپه بوله دوباره ماتې غاډو کې صحیح نه دی ورغلی نو دعا کې چې الله پاک په خیر برابر کړي الله پاک ته اول اړو ضرورت نه راولي دعا کې جمع باندې یا الله ته موږ خیر راکړي غیبي یا الله زموږ حامی او ناصر شي او خدای پاک یا الله څومره بیماران دي ټولو ته روغ صحت ورکړي یا الله زموږ د کور الله ته یا الله روغ صحت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وصحبه